علمه د مهمو سیاسي کلمو او اصطلاحاتو تعریفونه، کارونه او پیژندنه. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. الف د سیاست یا پالیټکس کلمې ریښه. په انګلیسي ژبه کې اوسنۍ کارېدونکې پالیټکس کلمه د لرغونې پالیس کلمې څخه راخیستل شوې ده چې په لرغوني یونان کې پالیس د یو ښار نوم و. د ښار په معنی کارول کېده او د ښاري چارو معنی یې لرله. تا پالیټیکا د پخواني یونان فیلسوف ارسطو د کتاب نوم هم و چې د ښاریانو د ښار اداره او یا هم د نورو په منځ کې په مفهومونو سره استفاده شوې ده. ارسطو خپل کتاب ټا پولیټیکا له میلاد 400 کاله وړاندې لیکلی و. ب د سیاست پیژندنه یا تعریف. لومړی د حکومت علم او هنر. دویم د حکومتي چارو د اغیز او لارښوونې علم او هنر. دریم سیاست د کړنو یوه ټولګه ده چې د یو هیواد او یا یوې سیمې حکومتوالۍ سره تړاو لري. جیم ځینې مهمې او راځنۍ سیاسي کلمې. لومړی هیواد. هیواد د انګلیسي ژبې کلمه کنټري ده. د یو دولت تر واک لاندې ټولې سیمې او یا خاورې ته وایي. د انګلیسي ژبې کنټري کلمه د لاتیني ژبې له کنټرا کلمې راخیستل شوې ده چې د مخالف، مقابل او یا اپوزیت مفهوم لري. د یو ملت تر ولکې لاندې سیمه او خاوره چې خپل حکومت ولري هیواد بلل کیږي. دویم ملت. د انګلیسي ژبې کلمه نیشن ده چې د فرانسوي ژبې نیشن کلمې څخه راخیستل شوې ده او د زېږېدنې معنا ورکوي. همدا ډول د نیشن کلمه لاتینه نیشو ریښه لري چې دا هم د پیدایښت یا تولد په معنا ده. د خلکو یوه ستره ټولګه چې په عمومي، نژادي، تاریخي، کلتوري او ژبنیو تړونو سره تړلې وي او د یوې ځانګړې خاورې او هیواد دننه سره ژوند کوي ملت بلل کیږي. دریم دولت. یوه منظمه سیاسي ټولنه چې د یو ځانګړي حکومت لاندې ژوند کوي دولت بلل کیږي. د یوې ټولنې ولسي حکومت ته هم دولت وایي. څلورم حکومت. د حکومت مترادفه کلمه په انګلیسي ژبه کې ګورنمنت دی چې د فرانسوي ژبې د ګورنمنت کلمه راخیستل شوې ده چې د رهبرۍ، لارښوونې، ادارې او چلولو په معنا ده. حکومت د خلکو یوې هغې منظمې مجموعې ته ویل کیږي چې د یو هیواد او قلمرو د ادارې کولو او رهبرۍ صلاحیت ولري. یادونه. مهم توپیرونه. د حکومت او دولت ترمنځ توپیر. دولت یوه منظمه سیاسي ټولنه ده چې حکومت یې اداره کوي. ترمنځ توپیر دا دی چې حکومتونه لنډمهاله وي او بیا دولتونه د حکومت په پرتله ډیر عمر لري. ځینو سیاستپوهانو حکومت د دولت برخه بللي او وایي چې دولت 4 عناصر لري: وګړي، قلمرو، حاکمیت او حکومت چې حکومت د دولت یو جز شمیرل کیږي. د هیواد او دولت ترمنځ توپیر. دغه دوه کلمې هم لکه دولت او حکومت تر ډیره سره مترادفې او د یو او بل په معنا کارول کیږي، خو ترمنځ یې توپیر شتون لري. دولت په خپله د هیواد سیاسي او حقوقي مفهوم دی، خو بیا هیواد په حقوقي او سیاسي مفهوم سره نه کارول کیږي. هیواد بیا په سیاسي جغرافیه کې کارول کیږي، خو دولت د جغرافیې مفهوم نه لري. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.